نمبر راځي شته ورک پرون کار وکړه یوازې چې وایي د آی ډي ای وایي مطلب دا ټایټل بار ده کیپشن بټن ده پوه شوې پرون دا خبره کې چې مثال دا کیپشن بار ده او ټایټل بار ده صحیح ده ټیب منو ده ریبون ده دا شیان صحیح ده انټرنیټ کې داسې لږ هغه دی اوس د تخمه صحیح ده ښه نمبر دا وایي چې مطلب اول چې در سره سیو ده اول چې ده سیو آل ده همداسې اوپن ده د سیو په واسطه باندې چک کولی شو سیو په واسطه کولی شو کمپیوټر کې یو فایل ذخیره کړو په دایمي ډول باندې صحیح ده کمپیوټر میموریز د څو ډوله ده computer has two types of memory. Computer two ډول memory لري دوه ډوله کومه ده یو volatile ده او بله چې ده non volatile. volatile memory هغه memory ده که چېرته برق موجود وي معلومات کې ذخیره کېږي که چېرته برق لاړ شي برق تر نه ختم شي بیا معلومات څنګه شي ختم شي لکه ښه مثال یې ریم ده په کمپیوټر کې یو پرزه ده چې په نوم باندې ریم په نوم اوس دغه لیکنه نه ده دا زه یې کوم دا تر اوسه پورې چېرته ده په ریم کې ده په volatile memory کې ده که بجلي لاړه شي دا لیکنه به څنګه شي ختمه به شي خو non volatile بیا هغه memory ته ویل کېږي لکه هارډ ډیسک چې مطلب په هغه که برق وي او که نه وي معلومات څنګه کوي دواړو حالاتو کې معلومات څنګه وي چې स्टोर विथ कबर ته موجود وي او کنه ته موجود معلومات څنګه وي چې ساتلي ورته وځ دا لیکنه چې زه کومه دا اوس چیرته ده په ریم کې ده یعنی دا مطلب چې لا تر اوسه پورې لیکنه هغه ته نه ده تللې لکه سیو شوې نه ده په هارډ ډیسک کې لا هم ده سیو شوې که بجلي لاړه شي مطلب دا لیکنه له منځه ځي صحیح ده نو که تاسو چېرته غواړئ چې دا لیکنه څنګه کوي سیو کوي چېرته په هارډ ډیسک کې نو بیا څه شي نه کار اخلو سیو نه سیو مطلب دا چې سیو په واسطه کولی شو چې لیکنه په دایمي ډول باندې کمپیوټر کې ذخیره کړو یوه ساعت مثال دا لیکنه مې وکړه نو غواړم دا په کمپیوټر کې سیو کړم نو راځم سیو باندې کلیک کوم سیو دا کمپیوټر ځایونه د مثال ډیسکټاپ باندې سیو کوي یا ای ډریو کې سی ډریو کې یا ډي ډریو کې یا ای ډریو کې که چېرته ډیسکټاپ باندې سیو کوي دا هم د سی ډریو فولډر ده که په سی ډریو کې سیو کوي دا هم د سی ډریو یو هغه ډریو چې په هغه کې وینډو انسټال ده صحیح ده نو اکثر وخت تاسو کوشش کوئ چې دا لیکنه یا په ډي ډریو کې سیو کوئ او یا چېرته سیو کوئ ای ډریو کې ځکه که سی ډریو ته بیا وینډو کوئ بیا دا لیکنه له منځه ځي صحیح ده خیر زه خو دا لیکنه دومره ضرور نه ده ډیسکټاپ باندې سیو کوم صحیح ده نوم ورکوم شی مثال عالي نوم به ورکړو صحیح ده بیا څنګه کوم سیو اوس ګوره که دا بند هم کړم که بجلي هم لاړه شي کمپیوټر هم بند کړم خو دا لیکنه به ما سره د هر وخت لپاره څنګه وي سیو چې ډبل کلیک وکړم وګوره اټومیټیک به څنګه شي خلاصه شي ځم شو نو خو اوس خو دلته یو مشکل دا شو که چېرته مثال دا ما سره یو مهم فایل وي لکه کتاب وي یا کوم ډاکومنټ وي یا بل شی وي خو دا خو یو نفر د راځي ډبل کلیک کوي دا لیکنه خلاصوي کله چې دا لیکنه خلاصه کړي را به شي دا لیکنه به ډیلیټ کړي مکمله دا خو اوس کمه ده یا مثال دومره ضرور نه ده که چېرته ضروري معلومات یو بیا پسې سیو وکړي دا وګوره لیکنه ټول له منځه لاړه که نه لاړه بیا هېڅ امکان دې لیکنې نشته چې بېرته راشي خبره مې ورسېدې که نه ورسېدې نو ګوره دې امکان هسته کنټرول زاید هم کار نه کوي نه راځي نو دې په خاطر باندې زه په دې لیکنه باندې یو پاسورډ لګوم څه شی پې لګوم پاسورډ څنګه پاسورډ پې لګوم اوس ګورو ته ور را خلاصوم لیکنه کوم کې دا لیکنه شوه سیو کول مې په کوم ډول باندې پاسورډ په شکل آفرین راځم چېرته سیو سیو ته ډیسکټاپ باندې یو نوم به ورکړم د چاپ نوم باندې عالي مخکې به مې ترو سیو کلیک کوله اوس سیو نه کلیک کوم یو ځل چېرته ځم نه جنرال آپشن ته ځم چېرته ځم ټولز کې بیا جنرال آپشن ته ځم دلته یو پاسورډ ټو اوپن ده او بل چی ده پاسورډ ټو موډیفای ده صحیح ده دغه لومړی پاسورډ چې ده دا ضرور ده دا به خامخا ورکوي دا پاسورډ نه ده چې کله لیکنه خلاصوي دا به خامخا ورکوي او دا دوم پاسورډ چې ده که چېرته دوم پاسورډ ورکړلو د خلاصولو په وخت کې نو بیا به دا لیکنه مکمله تغییراتو لپاره خلاصي او که چېرته دوم پاسورډ ور نه کړلو نو بیا به یوازې ریډ اونلی وي مطلب د لوستلو لپاره وي زه اول پاسورډ ورکوم فرض مثال عالي پاسورډ مې ورکړ دوم مې ورکوم جان ګوره اول مې عالي ورکړلو دوم مې چا ورکړلو جان که یو شان ورکړو کومه کیسه نه ده اوس به اول کلیک وکړي اول به هغه پاسورډ نه ده دا به تصدیق کړي هغه مې اول مې چا ورکړل عالي وه بیا به عالي ورکړي بیا دا دوم مې پاسورډ تصدیق کړي چې جان و اوکې به یې کړي کله چې مې اوکې کړو بیا چې باندې کلیک وکړم سیو ښه اوس یې وګوره ډبل کلیک آیا دا لیکنه خلاصېږي
نه دغه هغه اول پاسورد انټر پاسورد ټو اوپن فایل هغه اول لومړنی پاسورد ضرور د باید ورکړي که غلط ورکړي دا ګوره کار نه کوي تاسو پاسورد د چا ده غلط ده صحیح شو خاص زه صحیح پاسورد ورکوم مثال عادي کله چې وکي کله دوم پاسورد مې درته دا اختیاري ده چا ده اختیاري اوس که چیرته ته غواړې چې په دې لیکنه کې تغیرات راولې خو دوم پاسورد بل څنګه کا ورېکا که غواړې چې نه تغیرات نه کړې راولم یوازې چشم خط خلاصوم ریډ اونلی نو بیا په دې باندې کلیک وکړه بیا پاسورد ته ضرورت نشته دا ګوره خلاصه شوه خو دلته یې بره په سر کې ورلیکلي دي وګوره ریډ اونلی به یې لیکلي وي وینې دلته بره چا لیکلي دی علي او قوس کې چا لیکلي دی ریډ اونلی دا یوازې د چشم خاطر ده لوستلو نه تغییر نه کړی راځي په اصلي پای کې ګوره که زه دې کې تغییر راولم دا لیکنه مې دا مې تغییر کې راوستله بولډ اټالیک انډرلاین کله زه پسې باندې کلیک وکړم ګوره ماته دلته اتومیټیک یو میسج راکوي وایي دیس فایل از ریډ اونلی وایي دا فایل چی ده یوازې د لوستلو لپاره ده ځکه هلته مې اول دوم پاسورډ نه ورکړی په دې خاطر دې کې تغییر نشي راځي کولی شي بل نوم باندې سیو کړي خو په هغه اصلي فایل کې به تغییر نه راځي پوه شوې دې باندې دغه ولې ډیلیټ یې کړه ګوره ډیلیټ یې کړه بیا هم نه سیو کېږي وګوره سیو یې کړه بیا هم هغه میسج درکوي دیس فایل از ریډ اونلی دا فایل یوازې چی خاطر ده لوستلو هېڅ بس ځکه ریډ اونلی همدغه معنا ورکوي لیکنه کې وکم نه منې ګوره ها اوس راشه سیو کله سیو کوي دا ګوره درته وباسي ریډ اونلی سم شو که نه شوې ده بل در سره که چېرته دوم پاسورډ ورکړي بیا به مکمله تغیراتو لپاره خلاصي مثال زه دوم پاسورډ ورکوم علي دوم پاسورډ یې چی و جان بیا وکړي کوم وګوره مکمله به خلاصي اوس تغییر هم کې راوستلی شي مثال رنګ یې ورته بدلوم سیو رنګ مې بدل کړو سیو وګوره سیو شو لیکنه که بیا خلاصوم وګوره دا رنګ بیا اخیستی وي علي او بل چی و جان وګوره رنګ یې اخیستی که نه اخیستی صحیح شو که نه صحیح نو په دوم پاسورډ باندې پوه شو که نه ستاسې پوه بل چې در سره یو بله خبره درته زده کړم ریډ اونلی ریکمانډډ ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي ریډ اونلی ریکمانډډ غوښتنه ته ویل کېږي یا تاکید صحیح ده مثال دا لیکنه چې په موږ ډیسکټاپ باندې چا په نوم باندې جان په نوم جانو خان راغله به څه شي باندې کلیک وکړو ګیټ آپشن باندې صحیح شوه څه پاسورډ مثال علي بیا لاندې پاسورډ کوم مثال جان یاست تاسې ورکوي خپله خوښه ده ریډ اونلی ریکمانډډ خو وینئ دا ټیک مارک لګوم که چېرته دغه ټیک مارک ولګوم بیا هغه دوم پاسورډ نه ده د ریډ اونلی نه مې داسې ورکول هغه دوم پاسورډ بیا که ورکړم بیا باندې ما نه کمپیوټر غوښتنه دا کوي چې مطلب ته باید دا لیکنه خالص د لوستلو لپاره خلاصه کړې ما نه به غوښتنه کوي سره د هغه پاسورډ سره کوم اوکې کله چې اوکې کوم سره کوم چې جان غلط وکړو علي او دوم چې جان سیو مې کړلو کله مې سیو کړلو ګوره اوس هغه ریډ اونلی پاسورډ نه ده دوم یو او په علي چې دا خو ضرور وکړم اوس دا دوم پاسورډ که ورکړم بیا به ماته کمپیوټر یو میسج راکوي راته وایي چې دا لیکنه باید څنګه خلاصه شي ریډ اونلی ښه پاسورډ ورکړم مثال جان اوس خو باید خلاصه شي اوکې خدای بیا ماته ګوره یو میسج به راکوي دا اوکې کوي علي جان خبره شته سیو نسی خلاصون خبل چې د سیو آز ده د سیو آز په مرسته باندې کولی شي څو کارونه ترسره کړو ګورئ اول دغه یو فایل په ډېرو نومونو باندې په کمپیوټر کې په مختلفو ځایونو کې څنګه کولی شم سیو کولی دا یوه وظیفه شوه دویمه وظیفه یې دا ده چې په یو فایل باندې که تا د سیو لارې نه پاسورډ لګولی وي د سیو آز لارې نه بېرته له منځه
وړلای شي. صحیح ده؟ دا دویمه وظیفه شوله. درېیمه وظیفه یې څه ده؟ درېیمه وظیفه یې دا ده چې یو فایل په مختلف فارمټ یا شکلونو سره سیو کولای شي. مثال ته غواړې دا فایل په 2003 فارمټ کې سیو کړې یا د PDF په شکل باندې سیو کړې، په مختلفو شکلونو باندې سیو کولای شي. څو وظیفې شوې؟ درې. ګوره اول وظیفه یې دا ده چې دا یو فایل په ډېرو نومونو په مختلفو ځایونو کې په کمپیوټر کې سیو کولای شي. چې واس باندې کلیک کوم راځم ډیسکټاپ ته یو نوم ورکوم، فرض مثال د A په نوم یې سیو کړله. بیا راځم کلیک کوم بل نوم باندې سیو کولای شي، مثال د B په نوم یې سیو کړله. څومره نومونه باندې ته کولای شي په دغه نومونو باندې دا فایل څنګه سیو کولای شي. ګوره دا ټول هماغه یو فایل ده، خو یوازې نومونه څنګه دي چینج دي یا بدل دي. صحیح شو؟ چې واس کومه وظیفه شوه یو فایل په ډېرو نومونو باندې سیو کولای شي مختلفو ځایونو کې. مثال دا په ډیسکټاپ باندې وه، زه کولای شم چې دا په ډي ډي یو کې هم سیو کړم. ډي ډي یو باندې کلیک کوم، دلته نوم ورکوم A سیو. کله مې سیو کړلو اوس ډي ډي یو ته راځم، دا ګورې A په نوم باندې دلته فایل شته. د دې بیا فایده څه شوه؟ د دې فایده دا شوه چې که دا څوک ډیلیټ کړي مطلب دلته به پروت وي دې ځای باندې، یا دا څوک ډیلیټ کړي دلته به وي. صحیح ده؟ دا یوه وظیفه. بله وظیفه یې دا ده چې که په کوم فایل باندې تا د سیو له لارې نه پاسورډ لګولی وي، مثال دلته یو فایل درته وګورم، چېرته و دا فایل، کله چې دا خلاص کړم په دې باندې پاسورډ شته که نه شته؟ زه اوس غواړم دا پاسورډ یې له منځه یوسم. څنګه به یې له منځه وړم؟ راځم چېرته فایل ته، بیا چېرته ځم سیو آس ته، هماغه ټولز ته به لاړ شي. چېرته به لاړ شي؟ جنرال آپشن ته. دا پاسورډ مونږ ختم کړي او لاندې پاسورډ باندې څنګه کړي ختم. بیا به چه کړي اوکې سیو کړي کړو، بیا سیو. دا ګورې دې پاسورډ له منځه لاړ. دا فایل وه، ډبل کلیک، پاسورډ یې څنګه شو؟ ختم. ونې دا اوس دغه میسج یې اوس ورکړل، وګوره وایي جان خان should be open as read only. وایي دا جان خان ده دا باید خامخا څنګه خلاص شي؟ read only خلاص شي. صحیح ده؟ اوس ته کولی شي نو کې بیا څنګه کې یس که چېرته یس کې نو دا فایل به څنګه شي read only به خلاص شي، او که چېرته نو کې بیا به read only نه خلاصېږي. صحیح ده؟ read only recommended دا یې ولې راکړو دا میسج؟ ځکه دلته مې دا ټیک مارک لګولی ده. سیو آس ته به راشئ، بیا به جنرال آپشن ته راشي، دا ټیک مارک وینئ که نه وینئ؟ که دا لرې کړم اوکې کړم بیا سیو کړم، بیا وګورئ هغه میسج نه راکوي د read only والا. ګورئ تر خلاص شولو. صحیح ده؟ او که چېرته میسج ولګوم بیا به د ما نه یوه د غوښتنه کوي چې دا فایل څنګه خلاص کړه؟ read only یې خلاص کړه. لکه تا ته یو خبرداری درکوي چې مطلب دا فایل باید څنګه خلاص شي؟ read only خلاص شي. ګوره اوس ودې لیدل راته وایي دا فایل باید څنګه خلاص کړي؟ read only. اوس که ته غواړې چې read only یې خلاص کړي څنګه به یې کړې؟ یس کله د یس په وګوره باره یې ولیکل چې read only، نو دا معنی دا فایل یوازې څه خاطر ده؟ د لوستلو په خاطر ده. زم شولو؟ که تغییر کې راولئ او بیا سیو کوئ هماغه میسج به درکوي چې دا read only ده. وینئ ځکه اول کې مې میسج یس کړلو. ښه نو بله وظیفه د سیو آس دا ده چې مطلب هغه پاسورډ څنګه کوي؟ له منځه یې وړي. پوه شو دې باندې؟ را به شي ټولز ته، جنرال آپشن ته، په دې ځای کې هم پاسورډ ختم کړي، دلته بیا هم ختم کړي، بیا به یې سیو کړي. صحیح ده؟ بله وظیفه یې څه ده؟ مخکې مې یوه خبره درته کړې چې دا مایکروسافټ آفیس چې ده اول 2000 مثال 2000 آفیس وه، بیا 2002 آفیس و، بیا 2000 څو راوتلو؟ 3 همداسې 4 5 داسې پسې راوتل. صحیح ده؟ خو کله چې 2000 راووتلو دا بیا تقریبا د نورو سره مختلف و، مکمل څنګه و؟ بدل و. صحیح ده؟ او 2010 بیا څنګه و؟ 2010 بیا تقریبا د 7 شانته یو شانته و، خو لږ څه کم زیاتی مطلب وی کې زیاتې خوبیانې کې موجودې وي. ښه اوس یوه کیسه په یاد ولرئ، که چېرته زه یو فایل په 2010 ورډ کې ولیکم هغه زه نشم کولی چې په 2003 کې څنګه کړم خلاص کړم. څه مې درته وویل؟ که چېرته یو فایل 2010 کې ولیکم هغه نشم کولی چې چېرته یې خلاص کړم 2003 کې یا 2002 کې یا 2000 کې، مطلب د 2000 په ټیټ ورژن کې هغه فایل نشم خلاصولی. صحیح ده؟ او که چېرته یو فایل 2003 فایل کې هغه کې ولیکم ورډ کې، بیا زه کولی شم چې هغه په 2010 کې خلاص کړم، 2009 کې خلاص کړم، 2003 کې خلاص کړم. صحیح ده؟ ښه اوس تا ته یو نفر وایي چې مثال ما لیکنه وکړله، دا لیکنه مې ما په سکون ورډ کې وکړه 2010 ده. صحیح ده؟ خو ته ما ته وایې چې مطلب دا لیکنه زه غواړم چې په خپل کمپیوټر کې په 2003 ورډ کې خلاصه کړم، نو زه به دا کوم شکل ته تا ته اړوم؟ 2003 ته بیا اړوم که بیا نه اړوم؟ ځکه اول کې مې درته وایي د 2010 لیکنه دا په 2003 کې نه خلاصېږي، نو زه اوس مجبور یم چې دا فایل کوم و هغه ته واړوم شکل ته 2003 شکل ته. نو را به چې چېرته سیو آس ته، سیو آس کې به درته لاندې ورته انتخاب کړو مایکروسافټ ورډ 2003. دا معنی د 2009 کال نه ولې تر 2003 پورې چې کوم ورډ راوتلی په هغې کې د څنګه شي خلاصېږي، د هغه فارمټ کې کلیک په وکړه، یو نوم به ورکړې، فرض مثال د چا په نوم باندې علي خان په نوم باندې، بیا سیو کړه. کله دم چې دا سیو کړله
دا وګوره دلته اوس راسي دې فایل به د نورو سره مکمل فرق وي وینې دې ډبلیو ته وګوره او دې ډبلیو ته وګوره فرق شته که نشته بس کله دلته کرسر وړئ دا به درته ولیکي چې مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ او کله دې ته کرسر وړئ دا به درته ولیکي چې مایکروسافټ ورډ ونیوي نه تر څو پورې 2003 پورې بل فرق یې دا چې کله رایټ کلیک وکړئ پراپرټي ته راشئ دې ایکسټنشن چې ده دا DOCX ده څه ده DOCX چې دا کومو فایلونو ته ویل کېږي د ورډ فایلونو ایکسټنشن یا نښه څه ده DOC ده هر فایل په کمپیوټر کې خپله نښه لري صحیح ده اوس که تاسو فکر وکړئ کله زه دلته کلیک وکړم په دې فایل باندې دا اتوماتیک په ورډ کې خلاصېږي که نه خلاصېږي نو ولې دا کمپیوټر دا فایل وپېژني چې دا باید په ورډ کې خلاص کړم دې فایل باندې چې کله کلیک وکړم دا په اکسل کې خلاصېږي ولې دا اکسل کې خلاصېږي څه کمپیوټر په کوم ذهن چینل لري چې دا مطلب وپېژني دا د اکسل فایل دا د فایل ده ورډ خو دا هر یو فایل خاصه نښه لري اوس وګوره دا هم خاصه نښه لري چې دلته لیکلي چې XLS وینې دا ټول هغه فایلونه چې په اکسل کې لیکل شوي د هغو نښه به څه وي د ایکسټنشن به XLS وي ځکه یې کمپیوټر وپېژني او کله دلته کلیک وکړي دغو نښه بیا TXT وي وینې نو دا کمپیوټر به یې نوټپیډ په حیث پېژني او که دلته کلیک وکړو دا بیا کوم فایل ده دا بیا DOCX ده چې دا د ورډ فایلونه دي صحیح ده د کمپیوټر فایلونه په دې نښو سره پېژني صحیح ده ښه اوس د دې خو DOCX اوس که دې باندې را کلیک وکړم دې به کومه نښه وي DOC به وي څه به وي DOC د 2003 نه کته د دغو فایلونو نښه وه د ورډ او DOCX چې ده هغه به د 2009 د 2010 او 2011 دغو فایلونو څه ده نښه ده صحیح ده نو اوس خپله باندې توپیر باندې پوه شو چې دغه فایل کوم فایل دی 2003 فارمټ ده او دغه 2010 اوس دغه کولی شو چې مطلب په 2003 کې په 2008 کې په 2004 کې 2006 2009 2010 هم تر اخر په ټولو کې دا څنګه شي خلاص شي خو دغه د 2010 فایل ده دا بیا په 2003 کې نه خلاصېږي یوازې په 2009 او 2010 او 2011 کې خلاصېږي صحیح ده پوه شو دې باندې نو چې یو اس په مرسته باندې کولی شو د یو فایل فارمټ هم څنګه کړو چینج یې کړو یا ته غواړې دا فایل PDF شکل ته واړی PDF پېژنې که نه پېژنې PDF معنی آفرین پورټیبل ډاکومنټ فارمټ دا د لیکنې هغه فارمټ ته چې په هغه کې هېڅ ډول تغیرات نشو کولی نه کاټ نه کاپي یوازې څه وي ریډ اونلی وي او سره د دې چې کله دا PDF ته واړوئ باید تاسو یو بل فایل ولرئ چې هغه ته PDF ریډر وایي کېږي څوک ته کېږي PDF ریډر دا مطلب چې دا فایل په هېڅ یو بل پروګرام کې نه خلاصېږي یوازې په هماغه PDF ریډر یې کولی شي څنګه چې خلاصې کړي اوس یې ولې کنه کوم دا PDF شکل ته اړوم مساوي RMD راځم چېرته فایل ته سیو آس ته سیو آس کې بیا دلته راځم لاندې PDF انتخابوم څه انتخابوم PDF مې کله انتخاب کړو دې ته یو نوم ورکوم پر مثال جان سیو کله مې دا سیو کړله دا وګوره دا اوس PDF شکل ته واوښتله په دې کې هېڅ ډول تغیرات نشي کولی بلې تغیرات کې راځي نه انتخاب شته نه کټ شته نه هېڅ شی نشته په دې کې صحیح ده دا خپله یو بل فایل لري د PDF کنورټر په نوم باندې چې په نوم باندې PDF to word converter د دې فایل په واسطه باندې موږ تاسو کولی شئ هغه فایل څنګه کړو کنورټر مطلب د دې په واسطه باندې بیا کولی شئ یوه د PDF لیکنه چاته واړوو ورته واړوو دا خپل سافټویر دی درته وښایم دا مې درته وګورئ PDF to word نیو یا PDF to word converter کله چې دا انسټال کړو د دې په واسطه باندې بیا ته کولی شې یوه د PDF لیکنه څه ته واړوې ورډ ته واړوې څه دی ډېر اسانه ډېر ساده پروګرام دی دا وګوره هغه لیکنه چې تا سره PDF کې وي مثال دا اوس لیکنه PDF ته وینې چا لیکلې دي سټوډنټس ده دا اوس PDF شکل کې ده که نه ده ته اوس غواړې چې مطلب دا چې ته واړوې ورډ ته یې واړی آفرین نو راباسې چېرته اټ فایل کوم یو فایل د ډیسکټاپ باندې سټوډنټ په نوم صحیح ده اوپن یې کله چې دا اوپن کوم سټارټ کنورژن کلیک وکړه دا وګوره واوښتله دلته یې وګوره سټوډنټ کله کلیک وکړه دا وګوره دا ورته واوښته که نه واوښتله اوس په وډ کې هر قسم تغیر دې کې راوستلی شئ ورسېدې دې باندې دا خپل سافټویر لري او کله چې مثال تاسو کومه لیکنه هغه ته واړوئ PDF ته واړوئ د هغې لپاره بیا بل سافټویر انسټالوئ چې هغه ته PDF ریډر وایي کېږي څه ورته کېږي وینې لکه دا فایل PDF ریډر
دا بیا هغه پروګرام دی چې هغه پی ډي اف لیکنه څنګه کوي لولې صحیح شو که نه صحیح نو یوازې مې هدف دلته سیو آز و سیو آز باندې پوه شوئ سیو آز په مرسته باندې کولی شي مطلب یو فایل په مختلف فارمټ کې سیو کړو مختلفو ځایونو کې په مختلفو نومونو سره سیو کړو او همدارقم که د سیو لارې نه موږ کوم فایل باندې پاسورډ لګولی کولی شي هغه پاسورډ بېرته څنګه کړو له منځه یوسو زده م شولو ګرانه خو نه وې باسته temporada se va a ver temporada څو بجې دي نن لږ ناوخته فکر کوم شروع کړو صحیح ده سبا ته ټیم باندې